السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به نننۍ ویډیو د ډاونلوډینګ په باره کې دا څنګه کولی شو د انټرنیټ ویډیوګانې په اسانه او ایزي توګه ډاونلوډ کړو. دوستانو تاسې هم کولی شئ ډېر په اسانه توګه د انټرنیټ ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره دوستانو تاسو لومړی باید په خپل موبایلونو کې د سنیپټیوب اپلیکیشن باید انسټال کړئ. دوستانو کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به سمپلی راشئ یوټیوب ته او همدارنګه یوټیوب کې هغه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ نو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. دوستانو زه غواړم چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم، په دې باندې زه دوستانو کلیک کوم. تاسو به هم دوستانو په کومه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ کلیک به په وکړئ. دوستانو دلته دوستانو تاسو بیا په شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې شیر باندې کلیک وکړو نو دلته د سنیپټیوب اپلیکیشن راځي. دوستانو په دې کې موږ د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کوو نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په دې کلیک وکړو نو دلته راځي د هغه د ویډیو سایز تاسو غواړئ چې دغه ویډیو په فل ایچ ډي کې ډاونلوډ کړئ دوستانو یا په ایچ ډي کې نو هغه ویډیو سایز به تاسو انتخاب کړئ. دوستانو زه غواړم چې دغه ویډیو په 240 سایز کې ډاونلوډ کړم. دوستانو په دې به تاسو کلیک وکړئ او همدارنګه به هر ډاونلوډینګ دوستانو ډېر په اسانه توګه روان شي. دوستانو دغه ډاونلوډینګ روان شو. دوستانو 2.9 MB دی. کله چې دا ډاونلوډ شو دوستانو نو ډایرکټلی به ګیلرۍ ته دغه ویډیو ځي. تاسو هم کولی شئ چې ډېر په اسانه توګه د یوټیوب ویډیوګانې په دغه اپلیکیشن کې ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله چې دوستانو دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو تاسو به سمپلی راشئ د موبایل ګیلرۍ ته او وګورئ چې واقعا هغه ویډیو راغلی ده او که نه. بالکل دوستانو هغه ویډیو چې ما ډاونلوډ کړه نو موبایل ګیلرۍ ته ډایرکټلی راغلی ده.